ګرګيږي خو د ګناه څو زره ځان سره یاد ساته یو سړی د ګناه نه ځان نه صبرې د ټولو نه اولنې نقصان دار چې مصیبت به دې سړی له متوجه کیږي هر وخت بل د دې انسان د زړه به زنګ پیدا کی دریم د دې انسان به د خشن د زړه تکتوري څلورم دا سړی به د رب العالمین نه لري شي او پنځم د دې انسان په دې ځل باندې رب العالمین مهر ولګي ختم قرآن وایي چې اثر به در باندې نه کوي شپږم دغه انسان چې دا ګناهونه نه ځان نه ساتي دا به د الله په نسبت باندې په دې ټولو انسانانو کې بې ذلیله او واجب نقصان دا ده نیک نوم به د الله ورکی په جامعه کې د نیک نوم ګټلې دی خو چې ګناهونه له وړاندې شوي ستا هغه نیک نوم به هېڅ رب العالمین ورکی اتم د دې سره نقصان د برکتونو راځي نهم نقصان د ګناهونو دا چې انسان له قحط متوجه کیږي او لسم د انسان له علم لري کیږي علم سلام کې یو سړی پردیس نه نه کاته به استاد ورته وي ستاله مقدم بچو سبب پوي شي یې ډېر خجل شو بیرته خپل کتاب له توجه وکړه په کدا چې کله فارغ شوم وړه مو د ورسره هغه تصور ما بل دماغ باندې راغی چې سبې راځي کېدم به زما دماغونه ټول علم الله عز وجل اخسته زمونږ الله خو ډېر قوي ذات دی هغه خو زمونږ پروا نه لري من بده شنو کوم من غوونو بس دا کار کیږي کوم غنوي دا کار نه کیږي نه من نو د دین کار روانو من یو د دین کار روان دی من بنو د دین کار رواني ځکه دې زموږ رب العالمین دی یو لسم د سړي د رګ لکېږي دولسم په دې سړي باندې الله د خوان د لعنت مسله متوجه کیږي ډېر لسم نقصان د سړي د رب العالمین نه لري کیږي او څوارلسم نقصان حدیث کې راځي مسند احمد کې محمد رسول الله فرمایي د رزق کړي په دې سړي باندې راتنګي معنا رزق ختميږي رزق به لري شي تاسو له دکانداران د پردو زنانو سره غلط تعلقات هم ساتي او دا قشن خبرې هم کوي به کې دا اسباب کا په نومونه خودلې دا ولې به پیر شه به مولا شه مال ویلې چې په دې کې رزق زیاتې کې دا غلطه ده رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله د ګناه وکړه د ګناه نقصان دا به هغه ګټ به الله ختم کی رزق به دې شي بنزم محمد رسول الله فرمایي چې عمل به الله برباد کی شپږم د ګناه د وجه نه چې ځان ته نور شکه کفر له ور داخل شي ولا سم نقصان دا قرآن نه به ته شیخ استلی امام زرکشی لیکلی په البرهان کې چې د قرآن نه د فائدو د اخیستلو لپاره تقریبا 19 اسباب دي یو سبب کې دا سړی به د ګناه نه ځان ساتي اتلسم نقصان به کې دا چې د انسان جنت نه داخلي ګناهګار حدیث کې راځي د ظریف اندازه تکبر چې پتا کې موجود الله به منع کی نو نسم نقصان به کې دا چې و ګناه دی وکړه بل دې راکایږي او شلم نقصان به کې دا چې ګناه دی وکړه در باندې الله نعمتونه را براخه کړه محمد رسول الله فرمایي دا استدراج دی ګيري کې بنا خو کې ګیر شنو یو دم به ګيري کی دشه به ګیر کی استاد رب نیول چې در شدید هغه ډیر سخت دی چې موږ الله ورته سخت ویل دی به دا سخت دی چې کم خلک نیول دی هغه خلکو ته پوښتنه وکړه بوختنه یوشتم د دنیا عذاب درته متوجه شي دویشتم قرآن په دې باندې تصریح کړی چې سړی د ګناه نه ځان نه ساتي د انسان له قرآن د خر لقب ورکړی دی د سپي لقب ورکړی دی د محمد رسول الله په احادیث کې ورته د خنزیر لقب ورکړی شوی دی خر به ته خلک وایي سپي درشتم چې په دې انسان باندې د ژوند راتنګي مخکې درس موږ تاسو ویلو چې هر سړی د دین شکایت کوي چې زما د ژوند قید د وجه سره ځکه موږ په دې ګناهونو کې بالکل ورډوبي ګناه جمع ګناه جمع ګناه جمع ګناه څلورشم د انسان به الله د کېسته ژوند محروم کی هر څه اسباب برابر دي دا پریشان دي رسول الله فرمایي وی غنا زړه ده په دې باندې سړی مالدار کېږي نه چې ډېری بنگلې ولري او ډېر تجارتونه ولري او ډېر پلازې ولري او ډېر شرکتونه ولري بلکې زړه چې غني بس دغه غني دي پنځشتم د انسان بل لازم شرمنده کی شپږشتم نقصان د ګناه ده چې د انسان له د زړه تورواله ولګيږي ویشتم نقصان ده چې د انسان بد الله طاعت نه محروم شي اتهشتم نقصان دار چې د انسان په نور عبادتونو د قوي ارادونه الله رو ورسي بیا به د اراده کمزوري شي قوي کیږي منا نه هیڅتم د غوی د ګناهونو سره عادت شي درشم نقصان دار چې د کفارو میراث ته تاسو الله واخستو بلکې د محمد رسول الله میراث الله پکار دی شوی قران او سنت یو درشم د سړی به د الله په نسبت سپکیږي او دو درشم د انسان به هلاکیږي درې درشم د انسان له د عمر د برکت را کمیږي او څلور درشم نقصان دار چې د انسان د وجه نه د په بچو باندې په مال باندې به مصیبت راشي ابو هريره ویلي رضی الله تعالی عنہ وان الحبارى لا يعذب في وقرها من ظلم الظالم دا ځان زموږ د ګناهونو د وجه نه الله ګډوډي د سپي حیوانات واګانې زموږ تاسو بچي
ته به الله پې راولي دا زنانه باندې مصیبت راولي په بچو دې راولي زموږ د ګناه د وجې نه شپږ درشم د داسې انسان بیا عزت ختمېږي و درشم د داسې انسان د عقل بیا ختمېږي اته درشم د الله لعنت ته متوجه کېږي نه درشم عجبه نقصان دار چې د محمد رسول الله د خیر څومره دعاګانې شوي دي هغه ټول نه به الله محروم کړي څومره نقصان دی رسول الله به د خیر دعاګانې کړي ته ووتلې څلوېښتمه جدا جدا عبادتونه به دې انسان عذابونه به دې سړي باندې راشي لکه رسول الله فرمایي بعض انسانان مې ولیدل چې هغوی د خپل وخیش کول چا د اور په بیتوګانې باندې د ځانه را شونډې غوڅولې چا دغه شان په دا تیرونو کانو باندې د خپلې سینې تراشلې څوک بربند د اور په تنورونو کې پراته و چې هغه زناکار وه یو څلوېښتم د دې انسان نه به بې حیا ختمه شي حیا سره به ایمان هم ختمېږي دوه څلوېښتم دا سړی به د رب العالمین په نسبت باندې به عزتمن نه وي او درې څلوېښتم دا سړی به اول بندګي نه کوي که چېرته بندګي کوله د خلکو لحاظ به کوي چې صاحب ووایي چې ډېر ښکلی کار یې وکړي د مخلوق د وجې نه او څلور څلوېښتم داسې انسان به د مؤمنانو نه بیا لرې شي ځکه مؤمنان هم بیا دې سړی د ځان نه لرې کوي پنځه څلوېښتم دا منه جهان پریشانیانې به دې سړي له متوجه شپږ څلوېښتم دا چې داسې انسان به د رب العالمین نه لرې شي بې او د ابلیس په دې کنټرول او قبضه کې به راشي اووه څلوېښتم نقصان دا دی چې داسې انسان به د قرآن او سنت بصیرت ورنه الله بیا والي اته څلوېښتم دا منه د ابلیس او د هغه د ملګرو قبضه نهه څلوېښتم دا منه د ده هغه مخاورستوب به ختم شي چې خلکو له وړاندې کوي وی دا دې را مخامخ کې پنځوسم دا منه داسې انسان نه به نیک نوم ختم شي او یو پنځوسم دا منه چې دا سړی بیا په دې ګناهونو باندې به جرأت وکړي او دوه پنځوسم دا منه چې ابلیس به په دې انسان باندې په جرأت کړي درې پنځوس زړه به ړوند شي څلور پنځوسم نقصان د ګناه دا دی چې تا د خپلو دشمنانو سره کومک وکړې په دې کې چې راځې په ما باندې ما ځان را لاندې کړې د ګناه د وجې نه شپږ پنځوسم دا منه چې په دې خپل خاندان باندې د ظلم وکړې په دې مور او پلار چې د ګناه د وجې نه هغه رټېږي او اووه پنځوسم نقصان دا دی چې د انسان نه مرتبه اخیستلی کېږي اته پنځوس د قبر عذاب به د انسان له متوجه نهه پنځوسم داسې انسان به د خپل رحمت نه رب العالمین به یې لرې کړي او شپېته